د مقاومت شورا د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود تازه او نوي اخطارونه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر ملګرو. که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود د مقاومت په نوم شورا په یوه مجازي غونډه کې چې د استاد برهان الدین رباني د ترور تلین په مناسبت جوړه شوې وه، ویلي په افغانستان کې د طالبانو خلاف مقاومت په خاطر ټول امکانات موجود دي، خو دوه ستر موارد چې نشته او تشی احساس کیږي د استاد رباني او احمد شاه مسعود ارادي دي. ځکه په وینای چې د دواړو څیرو په خپل وخت کې د طالبانو خلاف خلک منسجم کړي وو. ښاغلی مسعود زیاته کړې تیر ځل د طالبانو سقوط کې موږ سره سیمې او نړۍ همکاري نه ده کړې، بلکې زموږ ارادو طالبان وپرځول. په دې مجازي غونډه کې استاد سیاف صلاح الدین رباني او محمد محقق هم برخه اخیستې وه. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.